الحمد لله الشيخ مولوي الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوائن او سبسکرایب کړئ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، اللہ تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خدای انسان زندگی په دنیا کې امانت زندگی ده. د دې زندگی مالک انسان نه دی، د دې زندگی اختیار د انسان نه سره نستا. نه د دې زندگی ابتدا د انسان په قدرت او اختیار کې ده، نه د دې زندگی انتها د انسان په قدرت او اختیار کې ده. د دې زندگی مالک یو بل ذات دی او د دې زندگی اختیاردار یو بل ذات دی چې هغه ذات د الله تعالی ذات بلل کیږي. چې کله هغه اراده وکړي الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکوي، او چې کله د هغه اراده وسي د انسان سره د دنیا زندگی اخلي، نو د زندگی مالک بل څوک دی، د زندگی اختیار د بل چا سره دی. خو چې کم ذات انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، نو هغه ذات پر انسان باندې د دنیا په زندگی کې یو څه حقوق لازم ګرځولي دي. هغه ذات د دنیا په زندگی کې پر انسان باندې یو څو خبرې ایښې دي چې انسان به هغه حقوق رعایت کوي، انسان به هغه خبرې پر ځای کوي. او چې کله زندگی ختم شي، د زندگی د ختمېدو وروسته الله تعالی د هغې خبرو د انسان نه څه پوښتنه کوي. بیا د انسان د زندگی کامیابی او ناکامی، بیا د انسان د زندگی خوشحالی او پریشانی د هغې معیار هغه خبرې. که چیرې انسان په دنیا کې د هغې خبرو پوره رعایت کړی، نو بیا خو به انسان کامیاب همي، بیا به انسان د مرګ بعد د زندگی د ختمېدو وروسته خوشحاله همي. او که چیرې د انسان سره په هغې حقوقو کې په هغه خبرو کې کمزوري سوي، بیا خو چې کله زندگی ختمه سي، مرګ راسي، چې کله د الله په حضور کې انسان پیش شي، انسان د هغې خبرو پوښتنه کیږي، بیا به انسان پریشان همي، بیا به انسان ناکام همي، بیا به انسان د سخت ذلت او رسوایی او ستړیا سره مخامخ. اوس کمی خبرې چې الله تعالی پر د انسان باندې په دنیا کې ایښي دي، کم حقونه چې پر انسان باندې پراته دي، او الله تعالی د انسان سره د هغې رعایت کول، د هغې ادا کول الله غواړي. هغې حقونه عام طور دوه قسمه دي، چې یو ته حقوق الله ویل کېږي، د الله تعالی حقوق په دې باندې انسان مکلف دی چې ادا کوي به. او دویم ته حقوق العباد ویل کېږي، د بندگانو حقوق په دې باندې انسان مکلف دی چې د بندگانو حقوق به هم ادا کوي. په حقوق الله کې بیا خپلې درجې دي، بعضې درجې هغه حیثیت د فرایضو لري، بعضې د واجباتو لري، بعضې د حرامو لري، بعضې د ناجایزو د مکروهاتو درجې لري. دغه رقم د بندگانو په حقوقو کې هم بعضې خبرې هغه کله واجب دي، کله فرض دي، کله مستحب دي، کله سنن دي. نو لکه څنګه چې د الله تعالی په حقوقو کې د بنده دپاره مختلفې درجې دي، د بندگانو په حقوقو کې هم د بنده دپاره مختلفې درجې دي.
خو الله تعالی دا بنده په دې مکلف ګرځولی دی چې دا حقوق په دنیا کې ادا کوي. د دې حقوقو د ادا کېدو څخه وروسته به بیا په قیامت کې د الله تعالی حضور ته د دې جواب پیښوي. نو د بنده دپاره د دنیا په زندگی کې د دې حقوقو اهتمام کول، ځکه د الله تعالی د طرفه د دې حقوقو بنده ته ډېر تاکید دی او الله تعالی د طرفه د دې حقوقو د ادا کولو ډېر تایید دی. کچیر بالفرض د انسان سره په دنیا کې په دې حقوقو کې کمزوري وسی، د الله تعالی په حقوقو کې کمزوري وسوه، د بندگانو په حقوقو کې کمزوري وسوه، بیا خو د هغې د تلافي د هغې نقصان د هغې کمزورۍ د جبري په خاطر الله تعالی لار ورته خلاصه کړې ده چې دنیا کې د مرګ څخه مخکې د دې حقوقو خپل حقدار ته رسول یا د دې حقوقو معافي غوښتل، د دې حقوقو قضا راګرځول، که قضا نه د دې حقوقو معافي غوښتل او دا حقوق معافول. نو په دنیا کې د انسان باید کوشش دای چې پر انسان باندې مرګ په داسې حالت کې رانسی چې د پر ذمه باندې یا د الله حقونه پاتې یا د بندگانو حقونه پاتې، بلکې کوشش دای چې مرګ په داسې حالت کې راسي چې د خپل ذمې څخه د الله تعالی د حقوقو اجرایتم کړي، د الله د حقوق څخه خپل ذمه فارغه کړي او هم د بندگانو د حقوق څخه خپل ذمه فارغه کړي. نو دنیا کې که نارینه زندگی لري او دنیا کې که زنانه زندگی لري، د هغې پر ذمه باندې الله تعالی حقوق ایښي دي او د مرګ بعد د دوی د کامیابۍ او د ناکامۍ مدار او معیار دغه حقوق بلل کیږي. او په دې حقوقو کې چې ډېر اهم حق دی، هغې د بندگانو حق ډېر اهم دی چې د انسان پر ذمه باندې د بندگانو کم حقوق الله تعالی ایښي دي چې هغې به سړی ډېر ادا کوي، د هغې به ډېر اهتمام کوي، د هغې به ډېر خیال ساتي، هغې ته به ډېر اهمیت ورکوي ځکه هغه ډېر اهم دي. ځکه الله تعالی ډېر غني ذات دی، الله تعالی ډېر رحیم و رحمان ذات دی، الله تعالی ډېر کریم دی. الله هغه ذات دی چې رحمان الرحما دی، الله هغه ذات دی چې کریم الکرما دی. که چیرې خدا نه خواسته د انسان سره د الله تعالی په حقوقو کې کمی وسي، نو بیا خو الله تعالی د بنده سره ډېر زیاته مینه او محبت لري. نو د الله تعالی دربار کې هیڅ بعیده نه ده چې الله تعالی دې د هغې انسان ته معافي وکړي، ځکه الله تعالی ډېر مهربانه ذات دی، الله تعالی ډېر سخي الاسخیا ذات دی. لیکن بنده بیچاره ډېر بې استعداده مخلوق دی او بنده بیچاره ډېر کمزور مخلوق دی او بنده ډېر بخیل مخلوق دی او بخیل البخلا مخلوق دی. د هغې په حقوقو کې که چیرې د انسان څه کمزوري سوي او بیا د قیامت میدان له انسان راسي، نو بیا خو دنیا کې د هغې تلافي کول لا لږ اسانه وي، لیکن د قیامت په میدان کې د هغې راګرځول بیا انسان ته ډېره ګرانه وي. او ځکه ډېر کوشش دا کول چې د انسان پر ذمه باندې د بندگانو حقوق رانسی او د بنده په حق باندې لړلی سړی د قیامت په میدان کې د الله حضور ته پیش نسی. ما درته ویل که چیرې د انسان پر ذمه د بندگانو حقونه راغلي، نو دنیا کې د هغې تلافي کول، دنیا کې د هغې جبیره کول، دنیا کې د هغې معافول او دنیا کې د هغې معافي غوښتل دا انسان ته ډېره اسانه وي. لیکن که د دې حق سره سړی قیامت ته راشوسي، بیا خبره ډېره درنه، بیا خبره ډېره سخته، بیا هلته د هغې د معافۍ څه شکل نسي جوړېدلی. که چیرې دنیا کې د انسان سره د بندگانو په حقوقو کې کمی راس، قصور ځینې وسي، ناجایز ځینې وسي، نو یو طرف ته دا بنده د الله تعالی په حقوقو کې هم قصور وکړي، کمی وکړي او د هغې سره سره د بنده حق هم ضایع کوي. ځکه الله تعالی دې بنده ته ویلي چې د دې بنده سره به ظلم نه کوي، دې بنده سره به ناجایز نه کوي او دې بنده ته به بده وینا نه کوي او د دې بنده به دلازاري نه کوي. او تا چې کله د هغه بنده دلازاري وکړه، د هغې سره دې ظلم وکړي، نو یو خو دې د الله تعالی امر نه کوي پر ځای او د الله تعالی در حکم سړی لاندې، او دویم چې د کم بنده سره تا ظلم وکړي، ناجایز دی وکړي، هغې ته دې بده وینا وکړه، د هغې زړه دې ورزهیر کړي، نو هغې مظلوم دی، د دې مظلوم در حکم لاندې شوي. اوس که سړی هر څومره معافي وغواړي، که سړی هر څومره پښیماني وکړي، که سړی هر څومره ژړا وکړي، نو زه منم الله تعالی خو به در خپل حق ورتېر سي، ځکه الله ډېر غني ذات دی. لیکن بنده خو هلته د قیامت په میدان کې داسې دی لکه سړی چې یو دریاب اخیستی، نو بیا بنده هلته د خپل حق غوښتونکی د دې بنده څخه خامخا وي
او چې کله بنده الته د دسه د خپل حق غوښتنه خامخا کوي نو بیا به دته الته د هغې حق معافول یا د هغې حق عوض ورکول یا د هغې څخه خپله ذمه فارغه کول ډېره ورته درنه نو دنیا کې د انسان پر ذمه باندې د الله تعالی حقوق هم ستا او د بندگانو حقوق هم ستا که چیرې د الله تعالی په حقوقو کې د انسان څخه کمزوري وسی د هغې د معافی او د هغې د تلافی یوه لار ده په صداقت سره په صفا زړه سره په پښیماني سره الله تعالی ته توبه کړل بیا که هر څنګه ګناه چې د الله تعالی حق دې ضایع کړي الله تعالی په ډېر اسانه باندې انسان ته ورمعافوي لیکن که چیرې د انسان سره د دنیا په حقوقو کې د بندگانو په حقوقو کې کمی سوی نو د هغې دپاره یوه لار معافي ده چې بیا به د دې بنده څه معافي اخلي او که چیرې معافي درته ملاو نه سوه بیا به د دې بنده پورې خپل حق ورسوي د دې د تلافۍ او د معافۍ بل شکل او د خپلې ذمې د دې حق څخه د خلاصوالي بله لار طریقه بیا نشي پیدا کېدلی او ما مخکې درته ویل چې د بنده حقوق دا ډېر درانه دي او د بنده د حقوقو تلافي او د هغې معافول اسانه نه وي امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر قرطبي کې یو خبره لیکلې ده که چیرې د یو سړي سره په دنیا کې د 80 انبیاو عمل ورسره وي چې 80 انبیا څومره اعمال کوي د سړي په خپله زندگی کې یوازې دومره اعمال راخستی دي لیکن چې د قیامت میدان کې راپیش هغې غریب زندگی داسې تیره کړې ده چې چاته اشکنځل کړي دي هغې زندگی داسې تیره کړې ده چې د چا سره یې بد وضعیت کړی دی هغې زندگی داسې تیره کړې ده چې د چا سره یې د بد اخلاقۍ معامله کړې ده هغې زندگی داسې تیره کړې ده چې د بل چا جاني او مالي حق یې ضایع کړی دی نو بیا چې د قیامت په میدان کې درسو پورې د دې حقوقو جواب ویلی نه د هغې پورې پر ده باندې جهنم جنت حرام دی در هغې وخته پورې جنت له نسي تللی تاسو ګورئ څومره درنه خبره ده څومره غټ عبادت دی یو سړی بنده امتی دی او د هغې سره اعمال او عبادت د 80 انبیاو ورسره دی لیکن صرف د یو چا بده خبره د په عملنامه پورې مښتې ده چې په زندگی کې یو چا ته بده خبره کړې ده صرف په زندگی کې د چا یو دراهم مقدار مال هغې خوړلی دی هغې د هغې څه په ظلم باندې او په دوکه او خیانت باندې را قبضه کړی دی نه بیا نه د دې 80 انبیاو په عمل باندې سړی جنت لتلی سي نه در هغه وخته پورې الله تعالی د جنت فیصله نه کوي چې در څو پورې د دې بنده حق په دنیا کې ورکړی نه ځکه دنیا کې د بندگانو حقوق ضایع کول دا ډېره درنه خبرې نو د هغې تلافي دا ده چې د کم چا پر ذمه باندې دنیا کې د بنده حق رالی یا ورتلل د هغې څه معافي غوښتل هغې راضي کول هغې خوشحاله کول او د هغې د خولې څه او د هغې د زړه او د عمله څه دا خبره ایستل چې زما د طرفه ته معاف وي او که چیرې دغه توفیق انسان ته الله نه کړي ور بیا خو هغې له ورتلل او خپل حق هغې ته رسول او د هغې د حق څخه خپله ذمه فارغه کول امام قرطبي رحمه الله یو بله خبره هم لیکلې د تفسیر قرطبي کې که چیرې یو سړی د قیامت میدان له په داسې شکل کې راس چې د هغې پر ذمه باندې د یو بنده یو دانق غالبا په عربي کې شپږمه حصه د دراهم ته ویل کېږي او یو درهم دا د سپینو زرو دراهم راځي دا غالبا 4.5 ماشې دی او دانق د دې 4.5 ماشو غالبا شپږمه حصه ده که زه تاسو ته وایم چې په سل کې 15 روپۍ یا په سل کې 15 روپۍ دا د سلو شپږمه حصه بلل کېږي که یو سړی الله تعالی ته راپیش په داسې حالت کې سي چې د قیامت په میدان لرالی او حساب و کتاب پیښوي لیکن هغې یو دانق د بل مسلمان حق خوړلی دی الله تعالی د دې یو دانق په عوض کې 900 قبول سوي لمنځونه د هغې مسلمان د ده څه اخي هغه مسلمان عملنامې ته رسي څومره عظیم عبادت دی یار 900 لمنځونه دي او بیا 900 قبول سوي لمنځونه دي او ستاسو د یو دانق د دراهم د شپږمې حصې په مقابل کې اخیستل کیږي او بیا ستا د عملنامې څخه ایستل کیږي د هغه چا عملنامې ته رسول کیږي او که چیرې د سړي پر ذمه باندې لږ ډېر حقونه د بندګانو وي نو بیا خو نور عبادات ځي چې لمنځونه خلاص سي روژې روانې سي چې روژې روانې سي ختم سي د هغې څه وروسته حج روان سي چې حج ختم سي زکاتونه روان سي خیراتونه چې څومره عبادات دي ستا د عملنامې څه ځي د هغې په عملنامه کې جمع کېږي او که چیرې د بنده ټول نیک اعمال خلاص او د هغې پر ذمه باندې لا د هغه بنده حقونه پاته
نو بیا خو د هغې د عملنامې څه ګناهونه راپورته کېږي او هغه ګناهونه د دې بنده په عملنامه کې جمع کېږي. پیغمبر علیه السلام وایي فطرح علیه، دا ګناوې د ده پر عملنامه بارېږي، ثم طرح فی النار، بیا دی د دې ګناو سره جهنم ته رسېږي. نو ځکه په حقوقو کې چې کوم حقوق الله تعالی د بنده پر غاړه د هغې ذمواري ایښې ده، په هغې کې ډېر اهم هغه د بندګانو حقوق دي. سړی کوشش دا وکړي چې د بنده حق، مالی حق دی، جانی حق دی، هر قسم حق چې دی، انسان چې کله آخرت له ورځي دنیا کې دا معامله صاف وکړي او کوشش دا وکړي چې زه د دنیا څخه رخصت په داسې حالت کې نسم چې زما پر ذمه باندې د چا حق پاته وي. ما درته ویل د یو دانق په عوض کې چې د دراهم شپږمه حصه ده چې هغه یو ډېر معمولی مالیت لري، هغې یو ډېر معمولی قیمت لري، د هغې په عوض کې 900 قبول سوي لمنځونه د انسان اساسي. حالانکه زما او ستا 100 منځونه دي. یار زما او ستا د زندګۍ عبادتونه په هغه شکل دي چې په ډېرو عباداتو کې قبول سوی ډېر کم پیدا کېږي، او چې کم قبول سوي دي هغه د یو دانق په عوض کې 900 لمنځونه بیا زما او ستا سره رخصتېږي. حالانکه زما او ستا د لمانځه کوي کم حیثیت دی، زما او ستا رکوع په کم شکل ده، زما او ستا سجده په کم شکل ده، زما او ستا قرات په کم شکل دی، زما او ستا تلاوت په کم شکل دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو روایت را نقل کړي، وایي ډېر ځله داسې یو سړی 80 کاله مسلسل لمونځ کوي، لیکن چې 80 کاله زندگی پرس لمانځه کې نه رکوع سته نه سجده سته، نه د رکوع سجدې ښه کیفیت سته، د 80 کاله لمونځو کې د هغې غریب یو قبول سوی لمونځ نشي پیدا. 80 کاله لمونځو سو په 80 کاله لمونځو کې یو قبول سوی نشته. حضرت زید ابن وهب رحمه الله یو سړی ویني هغه پر لمانځه باندې ولاړ دی، په دې رکوع سجده کې لږ کمزوري کوي، چې کله سلام په وګرځوي بره ورته ته ماله راس، چې کله هغه ورله رالی ورته دغه رقم لمونځ ته د څو وخته څه کوې؟ هغه ورته 40 کاله کوم، ورته پر تا باندې د 40 کالو لمنځو راګرځول قضا فرض ده چې د 40 کاله دوباره برته لمنځونه راګرځي، چې په کم شکل باندې ته 40 کاله لمونځ کوې نو د دې لمانځه قضا پر تا لازمي ده، اوس به د 40 کالو لمنځونه برته ته راګرځي. نو زه دا وایم چې یار زموږ او ستاسو د لمنځو هغه کیفیت دی او د هغې باوجود بیا هم چې یو څه قبولیت کې پیدا سي، که چیرې سړي د بل مسلمان یو دانق د دراهم شپږمه حصه هغې غلط، هغې ظلم کړی، هغې په ناجایزه طریقه راګرځولي، د هغې په عوض کې 900 لمنځونه قبول سوي د انسان هغې. علامه ابن قیم د لمنځګزارانو متعلق چې زموږ د دې زمانې او د معاشرې خلک څنګه لمنځونه کوي، علامه ابن قیم د دې لمنځو زموږ او ستاسو د لمنځو 5 درجې لیکلي دي. اوله درجه یې دا لیکلې ده چې بعضې خلک متهاون فی الصلات، چې په لمانځه کې تهاون کوي. تهاون معنا سستی، تهاون معنا غفلت، تهاون معنا لاپروایي. هغې لمونځ په ډېر غفلت او په ډېره سستي او په ډېره لاپروایي کې کوي. کله کړی دی کله نه دی کړی، کله پر وخت کړی کله بې وخته کړی، کله قضا کړی کله کړی، او قضا چې سي د هغې کله قضا راګرځولې کله نه راګرځولې. ورته بعضې خلک زموږ په معاشره کې دغه رقم لمونځ کوي، دې ته متهاون فی الصلات وایي. د دې متعلق د قرآن آیات فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. دې خلکو ته الله تعالی ویل ورکوي. ویل په عربي کې یا هلاکت ته ویل کېږي، دې خلکو ته هلاکت و تباهي ده. یا ویل د جهنم یو بدترینه شله ده، الله تعالی وایي د دې خلکو ته د جهنم پلانکې شله ګوري. ځکه مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل صدقات کې یو خبره لیکلې ده، و یو سړی دی هغې ناوخته پرېږدي د شپې سهار لمونځ، لکه زموږ عرف کې اوس دا راغلي دي، سهار لمونځ ناوخته کوي. کله کله ځینې قضا سي هغه ډېر صوفي مسلک یې دی چې پر لمرخطو باندې راکښېني نو دی وکړي. ورته کم مونځ چې سړی قصدن قضا کړي، ټوله شپه پر میلو ډرامو مجلسو باندې تیره کړي او سهار یې اسیم لمانځه ته ډېر نیت نه دی، ناوخته راکښېني هغه صوفي مسلک نو ناوخته پر لمرخطو باندې لمونځ وکړي. ورته کم لمونځ چې سړی قصدن قضا کړي او د هغې برته قضا راوګرځي، د دې سزا په قیامت کې 2,88 لکه کاله په جهنم کې ده. د یو لمانځه سزا به الله تعالی دته په جهنم کې 2,88 لکه کاله ورکوي. نو ځکه متهاون په صلات هغه سړي ته وي چې کله کړی کله نه کړی، کله کړی کله قضا کړی، کله د قضا کېدو څه وروسته قضا راګرځولې او کله نه راګرځولې، دې سړي ته وي متهاون.
او دویمه درجه هغې لیکلې د معاقب فی الصلات. معاقب فی الصلات دې ته ویل کېږي چې لمونځ خو همیشه کوي، لیکن دی دکاندار دی چې رالی پر لمانځه باندې ودرېدی، دی لمونځ په له اګا نه دي، بیا دی په خپله دکانداري کې اخته دی چې در څو پورې سلام په ګرځي. دی تجارت والا انسان دی چې کله رالی په خپل حساب و کتاب کې مصروفه دی چې سلام په وګرځي، اوه دی دې وخت څنګه بیا لمونځ خلاص چې دی کله راسي دا اندازه نه ورته لګېږي چې اوس 1 رکعت ما څه تېر سوي، 2 رکعته تېر سوي، ما په دې امام سي اوس 3 رکعته ونیول که مې 2 رکعته ونیول، چې امام سلام په وګرځي دی حیران چې اوس 2 رکعته را وګرځو. نو دې ته ویل کېږي معاقب فی الصلات. علامه ابن قیم دا لیکلي دي دې سړي ته به الله تعالی سخترینه سزا ورکړي. پر څه باندې ورکړي؟ پر دې باندې چې یو شاهي دربار ته راغلی وي، د الله تعالی دربار ته، او د یو ډېر لوی بادشاه حضور ته حاضر وي، او تا د هغې شاهي دربار بې قدري وکړه، د هغې شاهي دربار د هغې شاهي ذات بې قدري دي وکړه، د هغې د بې قدرۍ په خاطر به تا ته اوس سزا درکول کېږي. نو پر دې لمانځه باندې ثواب نه وي چې دا په دې لمانځه باندې، پر دې لمانځه باندې الله تعالی سړي ته سزا ورکوي. د دې مثال داسې دی لکه یو بادشاه دی، عظیم بادشاه دی، هغه یو بنده یو غلام ځان ته راوغواړي، او هغه غلام خپل مخ ته ودروي، هغه شاهي هغه بادشاه چې هغه د ډېر لوړې پایې مرتبې بادشاه دی، هغه د دې غلام سره خبرې کوي. لیکن د دربار په کنج کې یو حبشي بنده ولاړ دی، بدرنګ او بدشکله څوک ولاړ دی، او دا غلام د دې بادشاه بجای د سترګو دربیخ هغه ته ګوري، غوږ د هغو پر خبرو نیولی دی، مجلس پټ د هغو سره کوي، او دلته د باچا صرف در ځان تېروي. نو چې کله باچا په دې باندې پوه شي چې توجه دې زما بجای د هغه طرف ته ده، غوږ دې زما بجای د هغې و خبرو ته دی، او خوند زما بجای زما د خبرو بجای د هغه چا دا درکوي، نو دا به د بادشاه د ځان بې قدري نه وبولي، دا به د بادشاه د ځان بې توقیري نه وبولي، او په څومره ذلت او په څومره رسوایي به د غلام د خپل درباره څه وباسي. نو سړی چې پر لمانځه باندې ولاړي او د الله تعالی طرف ته توجه نه وي، توجه یې په دکانداري کې ده، او توجه یې په خپل زراعت کې ده، توجه یې په خپل تجارت او په خپل کاروبار کې ده، نو دا د یو شاهي دربار او د الله تعالی د ذات بې احترامي کول، او په دې باندې الله تعالی دې بنده ته سزا ورکوي. ځکه چې کله حدیث شریف دی بنده چې کله پر لمانځه باندې ودرېږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا بنده به لمونځ داسې کوي، ان تعبد الله کأنک تراه، ته به لمونځ داسې کوي لکه ته چې الله تعالی په سترګو ویني. دې ځای باندې الله تعالی تا ته ولاړ دی، او ته پر دې ځای باندې خپل رب ته د لاسونه نیولي دي او په احترام ورته ولاړې، دا لمونځ به داسې کوي لکه ته چې الله تعالی په سترګو ویني. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کته الله تعالی په سترګو نه ویني، فإنه يراك، دا عقیده خو به دې جوړی چې زما رب ما ته ولاړ دی، دی ما ویني. او ته چې کله تندی پر دې مځکه باندې لګی، دا معمولی عمل نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، ته د خپل تندی د الله تعالی پر پښو باندې لګی، الله تعالی ستا حضور ته حاضر دی، او ته الله تعالی ته خپل عاجزي پیښې، او ته الله تعالی ته خپل عبادت پیښې. نو ته چې کله سجده لګې، دا به دې عقیده چې زه د الله تعالی پر قدمو باندې پښه ورته تندی ورته لګوم، او خپل عاجزي او خپل عبادت خپل رب ته پیښوم. نو معاکف فی صلات چې هغې په لمانځه کې ولاړ دی، او د لمانځه بجای فکرونه او سوداوي او سوچونه د هغې بل طرف ته دي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي هغې ته به الله تعالی سزا ورکړي. او دریم سړی هغه معفون دی. معفون هغه لمنځګزاره دی چې کله لمانځه ته راسي، نو دی چې پر لمانځه باندې ودرېږي، د شیطان په تعلق باندې د سوچ و فکر پر بل طرف باندې ولاړ شي. دی په دې لمانځه کې بیا کوشش کوي چې بیا را وګرځي، لیکن شیطان بیا سوچ و فکر پر بل طرف ځینې بوسي. دی بیا کوشش دا کوي چې بیا را وګرځي، او شیطان یې بیا ځینې بوسي. نو دی کې د الله تعالی په دربار کې دا امید شته چې الله تعالی به معافي ورته وکړي. بس ګوره در دې ځای پورې د لمانځه ثواب لا نه دی شروع شوی. پر اول لمانځه باندې سړي ته الله سزا ورکوي، پر دویم لمانځه باندې الله سړي ته سزا ورکوي، پر دریم قسم چې دی کله سوچ راګرځي شیطان یې زمبیایي، دی سوچ راګرځي شیطان یې زمبیایي، پر دې باندې دا امید شته چې الله تعالی به ده ته معافي وکړي. ورنه د دې سوچ بیولو په خاطر د ده په لمانځه کې ډېر غټ نقصان راځي.
زموږ د امت کې حضرت رابعه عدویه ډیره نیکه زنانه تیره شوه. د هغې به عبادت د ورځې 1000 رکعت لمونځ نفل کول. یو وخت یو زنانې پوښتنه ځینې وکړل چې ای بیبي دومره محنت ولې کوې 1000 رکعته نفله د ورځې؟ هغې ورته ویل د الله په ذات قسم کې په دې نیت باندې کوم چې یا جنت شته یا دوزخ شته. صرف په دې نیت باندې 1000 رکعت لمونځ کوم چې قیامت کې پیغمبر علیه السلام د نورو انبیاو په مخ کې ولاړې او زما عمل راپیش او پیغمبر علیه السلام به د نورو انبیاو په مخ کې څومره خوشحاله او څومره سرخرویه او څومره عزتمند ځان بولي چې زما د امت یو ادنا امتي زنانه وله چې د هغې عبادت د ورځې 1000 رکعت و. صرف د پیغمبر علیه السلام د خوشحالۍ او سرخرویۍ دپاره یې کوم. یو ورځ په لمانځه باندې درېدله، د دې په حالات کې لیکلي دي وړه یې هغه ژلې دي، پر هغې وړو باندې سربیره صافه یې نه ده اواره کړې، په لمانځه کې ولاړه ده، د هغه وړو سوچ ورله راوګرځېدی چې پر هغه وړو دې خوندي نه کړو، داسې نه وي چې حیوانان هغه وړه ونه خوري. چې کله لمونځ د دې سوچه سره وکړي، د شپې چې کله پرېوتله خوب ویني، په خوب کې جنت ویني. په جنت کې د دې دپاره یو بهترین محل تیار دی او هغه محل ته چې دا ګوري د دې ښې ښایسته محله څخه خښتې ډېرې لسوي دي، لیکن د یو بوسیده او د یو زاړه تعمیر په شان ګرځېدلی دی. نو دا دستي خواست کوي یا الله زما محل ولې داسې زوړ دی؟ الله تعالی ورته وایي چې پر لمانځه باندې نه نو درېدلې، نو ستا دپاره د لمانځه په عوض کې بهترین محل تیار و، لیکن چې کله د سوچ زما د ځایه څخه د وړو طرف ته ولوېدی، د هغه محل خښتې خود به خود سره راتوی سولې. نو معنا دا چې کله سړی پر لمانځه باندې درېږي، نو دریم قسم علامه ابن قیم دا لیکلی دی چې معفون عنه دی. معفون عنه هغه سړي ته ویل کېږي چې د هغې کله سوچ په لمانځه کې او د هغې کله سوچ پر بل طرف وي او دی کوشش دا کوي چې دا سوچ راوګرځوي، نو د الله تعالی په دربار کې دا امید شته چې الله تعالی به دې سړي ته معافي وکړي. او څلورم لمونځ هغې د خاشعینو لیکلی دی. د لمانځه ثواب د دې ځای څخه شروع کېږي. خاشعین هغه خلک دي چې هغې په لمانځه باندې ودرېږي، د ابتدا څخه تر انتها پورې د الله د ذاته څه سوا بل طرف ته د هغې فکر نه ځي. هغې د الله تعالی په ذات کې، د الله تعالی په صفاتو کې، د الله تعالی په جنتونو، د الله تعالی په عذابونو، په جهنمونو کې داسې مستغرق ولاړ شي چې بیا د دنیا او د ماپیها څه مکمل نه خبره وي. دې ته لمونځ د خاشعینو ویل کېږي. دې په باره کې الله تعالی وایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. هغې خلک کامیابه دي چې لمونځ په دغه شکل باندې کوي. کامیابي او فلاح هغه د هغې خلکو په نصیب ده. زموږ د امت کې عجیبه خلک و، هغې عجیبه لمونځونه کول او هغې عجیبه د کامیابۍ په شکل باندې سره رسول. زموږ د امت کې یو صحابي دی حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه، هغې په یو جهادي سفر کې تللی دی. 3 کاله هغې مسلسل د کور څخه غایب دی. د مجاهدینو په قافله کې دی، د مجاهدینو په لشکر کې دی، په جهادي سفر کې دی. نه هغه زمانه د رسنۍ ده، نه هغه زمانه د اطلاعاتو ده، نه هغه زمانه د ټلیفون ده چې هغې ته د ټلیفون او رسنیو معلومات راځي کور ته. نو 3 کاله د کور زنانه ده، ماشومان بچان دي، هغه په انتظار کې تېروي. 3 کاله بعد د مجاهدینو قافله مدینې ته راورسېدله. چې قافله راورسېدله، هغه قافله کې حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه هم راغلی. د صحابه عجیبه شهادت چې کله به د سفر سرالو اول به مسجد لراتلو، نو حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه مسجد ته راغلی. کور ته حال راورسېدی چې حضرت ابو ریحانه راورسېدی او په مسجد کې د لمونځ کوي. حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه د ماخستن لمونځ وکړي په مسجد نبوي کې. د ماخستن د لمانځه څخه وروسته مسجد نبوي څخه کور ته راغلی. چې کور ته راغلی، زنانه د 3 کاله بعد خاوند راځي او د هغه ستړي او جهادي سفره سره راځي او 3 کاله پر هغې باندې سهار او ماښام د هغې پر غوږونو باندې د هغې د ژوند د مرګ اوازې مښتې. نو هغه زنانې خپل کور ورته صفا کوي، بچان یې ورته ولمبول، بچان یې صفا کړو. نو زنان او بچان ټول د خپل خاوند او بچان د خپل پلار په انتظار کې ناست دي. حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه چې کله راغلی، زنان هم په انتظار ناست، د بچې هم په انتظار ناست. باره ورته مجلس به وروسته کوو، زه به یو 2 رکعته لمونځ وکړم، د هغې څه وروسته به بیا مجلس. حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه چې کله پر لمانځه باندې ودرېدی، نو شپه روانه د شپې یوه حصه تېره شوله. هغه بچان په ناستې باره بیدس، هغه زنانه ورته ناسته د حضرت ابو ریحانه 2 رکعته لمونځ روان دی.
چې کله د سهار سپېدې را چاودل کېږي هغې سلام په وګرځه. هغه زنانه به داسې د ګیلې په شکل ورته وایي، ورته یا ابا ریحانه ذهبت وعبدت ورجعت اما لنا منك نصیب. ولاړې عبادت دی وکړې، سفر دی وکړې، الله اجبر ته ژوندی او سلامتیا در موږ پورې راوستلې. اما لنا منك نصیب، ستا په زندګي کې موږ یوه حصه نه لرو چې یا ته پر موږ باندې پوښتنه وکړې یا زموږ سره خبره وکړې. بچام په ناستې درته بیده سو او ما ټوله شپه په انتظار درته تېره کړه. دی څه ورته نسیتو والله، په الله قسم را سهیر سواست، ته مې هم د دماغ ووتلې، بچي مې هم د دماغ ووتل. هغه ورته لا نسیتو بل نسیت، در سیر سوي نه تا هیر کړو. که اوس ته په بهار کې وای بل ځای وای پر سفر به وای هېرېدل څه معنا درلوده، دلته چې ما ورته مخامخ سره ناست یو دې هېرېدلو څه معنا. دی ورته یې زنانې چې کله پر لمانځه باندې ودرېدم مخ ته مې د جنت نعمتونه او باغونه رالو او مخ ته مې د جهنم کندي او عذابونه رالو. ورته د جنت په نعمتو په عذابو د جهنم په عذابو کې داسې محو او مستغرق سوم، ته خو سکه په الله قسم ټوله دنیا او ما په هر څه یې رسول. نو ما درته ویل د خاشعين المنز په دغه شکل باندې چې هغه کله نیت وتړي، د نیت سورستا بیا د الله تعالی په ذات او صفات د الله په جنتو جهنمو کې داسې محو او مستغرق سي چې هغه بیا د دنیا او ما فيها سره خبر انساني. دیل منزو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دیل منزو متعلق قران کریم وایي چې دا د فلاح او د کامیابی ولل منزونه دي. او پنځم قسم منز علامه ابن قیم لیکل دي چې هغه د مقربین المنز دي. مقربین څوک د انبیاو نه منځ دی، مقربین څوک د پیغمبر علیه السلام منځ دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتل جعلت قرة عینی فی الصلاة، زما د سترګو خنکوالی ما ته الله تعالی په لمانځه کې ایښی. چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې پریشانی رااله، چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د طبیعت خرابی رااله، چې کله به پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بل مشکل رااله، د هغې دپاره واحد لار دا وه چې هغې به دستي مسجد ته راتلی. چې کله به پر لمانځه باندې ودرېدی بیا به پریشانی هم ختم سوه، بیا به مشکلات هم ختم سو، بیا به د طبیعت خرابی هم ختم سوه، بیا به ټوله ختم سو. ځکه لمونځ دا اهم عبادت دی چې کله د سړي لمونځ قبول راسي. او علامه قرطبي لیکلی دي که چیرې د انسان سره د بندگانو په حقوقو کې کمی وسي، یو دانق مقدار سړی د بل بنده حق ضایع کی چې د قیامت میدان لراله بیا د په عمل نامه کې چې څومره لمنځونه دي په هغې کې 900 قبول سوي لمنځونه الله تعالی د یو دانق په عوض کې د عمل نامې څخه ختموي. نو ځکه زه دا وایم چې په زندګي کې په ټولو حقوقو کې اهم حق هغې د بندګانو حقوق دي چې سړی کوشش دا وکړي چې د دنیا څخه په داسې حالت کې رخصت نسی چې د پر ذمه باندې د بندګانو حقوق پاته وي. ځکه د بندگانو د حقوقو ادا کول بیا سړي ته ډیره ګرانه او د بندگانو د حقوقو ادا کول سړي ته ډیره درنه. ځکه د بندگانو حقوق دا د قیامت میدان کې د ټولو مقدماتو په ابتدا کې راځي چې د سړي سره د بنده سره ناجایز سوي، د سړي سره د بنده سره ظلم سوی، سړي د یو چا زړه زیر کړی، سړي یو چا ته تکلیف رسولی، سړي د یو چا جانی مال ضایع کړی او جانی ضایع کړی یا مال ضایع کړی، د هغې ټولو سوالو کتاب د قیامت په میدان کې د ټولو څه مخکې الله تعالی غواړي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو روایت را نقل کی چې انسان کله د الله تعالی حضور ته پیسي د انسان 3 رجسټر 3 عمل نامې راځي. یو عمل نامه د انسان هغه په داسې کلی چې د هغې الله تعالی یوه ذره رعایت نه کوي، په هغې کې چې څه لیکلي دي الله تعالی د هغې مطابق بنده ته خامخا سزا ورکوي. نه الله تعالی د هغې متعلق اسانی کوي، نه الله تعالی د هغې متعلق معافي کوي. په هغې کې الله تعالی د بنده سره خامخا سختی کوي او بنده ته د خپل عمل سزا خامخا ورکوي. هغه ډېره سخته عملنامه او ډېر سخته رجسټري. الله تعالی دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي. او دویم رجسټر الله حضور ته چې د بنده هغې راس الله تعالی په هغې کې ډېره اساني کوي. کله کله الله تعالی بنده ته پر هغې باندې چې څه کې لیکلي دي سزا ورکړي، او کله کله الله تعالی بس د هغې سره د اسانۍ او د معافۍ او د عافیت معامله کوي. که چیرې الله تعالی پر دې عمل باندې بنده ته سزا ورکړي دا د الله تعالی عین عدل او انصاف دی، او که چیرې د دې بنده سره اساني وکړي دا د الله تعالی فضل او احسان دی. نو کله د الله تعالی عدالت دی او کله د الله تعالی احسان دی، کله معافي کله نه معافي.
او دریم رجسټر هغه دا دی چې د بنده هغې د الله تعالی حضور ته راسي، الله تعالی د هغې سره د عدلې بدلې معامله کوي چې څه دې کړي دي هغه در سره کېږي، چې د کم چا حق دې ضایع کړی دی الله تعالی د هغې حق در څخه اخلي، چې د کم چا سره دې ظلم کړی دی الله تعالی د ستا د ذمې څخه د هغې د ظلم قصاص اخیستل کېږي. نو د الله تعالی حضور ته درې رجسټر راځي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه اولنی رجسټر چې د الله د انسان رجسټر چې د الله حضور ته راځي هغه دی چې په هغې کې د انسان کفر او شرک لیکلی، چې کم سړی زندگی په کفر کې تیره کی، چې د کم سړی زندگی په شرک کې تیره سي، د کفر او د شرک متعلق الله تعالی یو ذره رعایت نه کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی مشرک ته مغفرت نه کوي، د دې سما سوا الله ډیرو کسانو ته چې د الله مشیت او خوښه وسي الله معافي ورته کوي. نو اول عملنامه هغه ده چې د هغې سزا الله تعالی بنده ته خامخا ورکوي، او دویمه هغه عملنامه ده، دویم رجسټر هغه دی چې د بنده هغې راسي چې په هغې کې د الله تعالی حقوق ضایع سوي، په هغې کې دا لیکلی دی دې بنده لمونځ نه دی کړی، دا د الله حق دی دې ضایع کړی دی، په هغې کې دا لیکلی دی چې دا بنده روژه نه دی نیولی دی د الله حق دی دا یې ضایع کړی دی، په هغې کې دا لیکلی دی دا بنده زکات نه دی ورکړی دا د الله تعالی حق دی دا یې ضایع کړی دی، هغې کې دا لیکلی دی دې بنده حج نه دی کړی، دې بنده فلان ګناه کړی دی، دې بنده زنا کړی دی، دې بنده فلانه خرابي کړی دی. نو د دې متعلق بیا د الله تعالی عدل او د الله تعالی انصاف دا دی چې د دې اعمالو سزا الله تعالی بنده ته ورکړي. ما درته ویل د یو لمانځه د قضا سزا ما مخکې درته ویل چې 2 کروړه 88 لکه کاله الله تعالی په جهنم کې ورکوي سړي ته. لیکن الله تعالی ډېر کریم ذات دی، الله ډېر سخي ذات دی، الله ډېر رحمان او رحیم او ډېر مهربانه ذات دی. دا ممکنه لري چې الله تعالی پر هغې باندې د معافی قلم کش کړي. بس او دریم رجسټر چې د الله تعالی حضور ته راځي هغه دی چې په هغې کې د بندګانو حقوق لیکلي. دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، دا سړی قتل کړی دی، دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، د دې مال یې غصب کړی دی، دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، دې ته یې بده وینا کړې ده، او دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، د دې سره بغض او عناد کړی دی، او دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، د دې سړي غیبت کړی دی، او د دې سړي عزت ور خراب کړی دی، او دې سړي ته تکلیف ورسولی دی، او د دې سړي دل ازاري کړې ده. نو په هغې کې هغه حقوق لیکلي چې یا د بنده مالونه سړي ضایع کړي، یا د بنده پر نفس او پر عزت باندې سړي حملې کړي. د دې متعلق الله تعالی د عدلې بدلې معامله کوي. د دې معنا ده چې څه یې کړي دي د کم بنده سره در هغې وخته پورې الله تعالی معافي نه کوي چې در څو یې د هغې بنده حق نه یې ځینې ورخستی. په ټولو کې اولنی هغه څوک راځي چې هغه قاتل چې کله د الله تعالی حضور ته پیش سي نو هغې په داسې شکل پیشیږي چې دې مقتول هغه د قاتل په دې لاس در ګریوان نیولی او په دویم لاس باندې پر دې خپل لاس باندې خپل سر راخستی او د الله تعالی و عرش ته یې ودروي او یا الله ته د دې ظالمه څه پوښتنه وکړه زه یې پر څه باندې قتل کړم، یا الله زما زنانه پر څه باندې کونډه سوه، زما بچه هم پر څه باندې یتیمان سو. نو الله تعالی نوره خبره نه ورته کوي. الله تعالی ورته ته بېغمه کښېنه زما د په عزت و جلال قسمي که نن د دنیا ټوله انسانیت ستا پر قتل راجمع سوی وي ما به ټوله انسانیت جهنم ته غورځولی وي، نو دا ظالم به زه جهنم ته څنګه نه غورځم. او دویم هغه سړی چې د کوم چا مال یې غصب کړی هغې رامخ یا الله زما سره ظلم دی را باندې زورور زه کمزوری وم، دی را باندې طاقتمن و زه بې طاقت وم، یا الله زما مال یې ولې غصب کړی د دې نو په ټولو مالو کې چې کوم چا د بل چا مځکه غصب کړي د پیغمبر علیه صلات وسلام د حدیث څخه معلومیږي چې سړی د بل چا یو لویشته مځکه غصب کړي که په دنیا کې بل 1000 ګناه نه وکړي بس د هغې د جهنم کفایت کړي. بیا چې څومره مځکه د غصب کړې ده هغه مځکه بیا 7 مځکې دا ټولې وسرۍ سي او دا ټولې په یو تناو وپیودل سي او د ده په غاړه باندې ورزړېږي او د مځکې په غاړه زړېږي او په دې شکل کې دی د الله حضور ته پیښېږي. نو ما درته ویل چې کوم چا ظلم کړی نو بیا ناجایز یې کړی، د بنده حق یې غصب کړی او د بنده پر عزت او پر نفس باندې حمله کړی. دریم هغه رجسټر د بنده هغې راپېښېږي او په هغه رجسټر کې الله تعالی د بنده سره رعایت نه کوي ځکه د کوم چا سره چې ظلم سوی دی هغه مظلوم دی، د مظلوم حق الله تعالی د ظالمه څخه مخا ورأخلي. نو دنیا کې چې د الله تعالی د طرفه د بنده پر ذمه باندې کوم حقوق دایره سوي دي ګرځېدل لازمي سوي دي ما مخکې درته ویل هغه یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دي.
لیکن په دې حقوق زیات اهمیت هغه د بندگانو حقونه لري، ځکه د الله تعالی د خپل حقوقو متعلق ډیر سخی دی او الله تعالی د خپل حق او حقوقو متعلق ډیر اسانی کوونکی ذات دی. لیکن ستړی هغه د بندگانو حقوق دي چې سړی د الله تعالی حضور ته په داسې شکل باندې ورسي چې د هغې پر ذمه باندې د بندگانو حقوق پاتې. زه عام طور دا وایم چې په ټولو بندگانو کې چې سړی د کم چا سره ډیر تعلق راځي، د کم چا زندگی د یو چا سره د سړی ډیره تیریږي، هغې د ټولو څه مخکې د سړي خپله زنانه وي. د نارینه د زنانې سره ډیر نږدې تعلق دی، او کومه زنانه چې د دې نارینه په نکاح کې زندگی تیری، د هغې زنانې د دې خپل نارینه سره ډیر تعلق دی، او د دې خپل نارینه پر دې زنانه باندې خپل حقوق دي. که چیرې زنانه د دې خپل نارینه حقوق ادا نه کړي، د قیامت میدان کې به بیا دا د دې سزاوار وي چې بیا به د الله تعالی د طرفه د دې د ذمې څخه د خاوند حق ورخصتل کیږي. او که چیرې خاوند د دې خپلې زنانې حقوق ادا نه کړي، بیا به د قیامت په میدان کې د دې خاوند د ذمې څخه د زنانې حقوق حاصل کیږي. زه دا منم دنیا کې خو د سړي زنانې د سړي په نکاح او ډیر ځله د هغې حق یو حق ته سړی تیار نه وي، لیکن د دنیا معامله جلا ده، د آخرت معامله جلا ده. که چیرې د زنانې څخه د خاوند په حقوقو کې کمزوري اوسي یا د خاوند څخه د زنانې په حقوقو کې کمزوري اوسي، نو دنیا کې د هغې تلافي، دنیا کې د هغې د خلاصونه څه طریقه هغه معافي ده. او که چیرې معافي په دنیا کې سړی نه وکړي، قیامت کې الله تعالی د دې حقوقو بدله یو بل ته خامخا ځله ورأخلي. لیکن عام طور د انسانانو سره د دې خبرې فکر ډیر کمی. یو خو د هغې وجه دا چې د انسانانو دې طرف ته ډیره توجه نه وي، او ډیر ځله د نه توجه سبب هم دا چې د انسانانو سره د دې خبرې علم نه وي. او چې کله علم نه وي د حقوقو، چې پر نارینه ته دا معلومات نه وي چې د زنانې پر ما باندې کوم حقوق دي، او زنانې ته دا معلومات نه وي چې د نارینه پر ما باندې کوم حقوق دي، او د مرګ بعد د دې نارینه د کوم حقوقو زما څخه پوښتنه کیږي، او زما د عملنامې څخه کوم حقوقو ذمہواري و دې نارینه ته ورخصتل کیږي. او نارینه ته دا معلومات نه چې د مرګ بعد دا زنانه د الله تعالی مخلوق دی، او الله تعالی د دې سره حساب و کتاب کوي، زما سره حساب و کتاب کوي. که ما د دې په حقوقو کې کمی کړی، زما کم حق، د دې کم حق زما د عبادت او زما د ذمې څخه دې ته ورخصتل کیږي. نه یو وجه خدای چې د انسانانو سره د دې خبرو علم نه، او چې کله علم نه بیا خو ډیره ستړي. او دویمه وجه دا چې د زنانې او د خاوند زندگی ډیره بې تکلفه وي او ډیره سره نږدې وي، او د زنانې او د خاوند تعلق ډیر په قربت کې سره تیریږي. د هغې بې تعلقۍ په خاطر د دې خبرې د دوی سره فکر نه وي. د نارینه سره دا فکر نه وي چې د زنانې یو څه حق شته که نشته، او د زنانې سره هم دا فکر نه وي چې زما د خاوند پر ما باندې څه حق شته که نشته. او هغه بې فکري په دې امورو کې ډیره زیاته خطرناک وي، او چې کله ډیره خطرناک وي، د هغې خطرناکي د مرګ بعد د قیامت په میدان کې سړي ته ښکاره کېږي. چې کله نارینه د زنانې په حقوقو کې بې فکره زندگی تیروي، او د هغې څه سوچ و فکر نه وي ورسره چې د دې زنانې چې زما په نکاح کې ناسته ده، د دې حقونه ما ادا کړي دي که نه دي ادا کړي. او زنانه چې د خاوند سره په نکاح کې تړلې ده، د زنانې سره هم دا فکر ورسره نشته، بس زما او د خاوند ډیره نږدې زندگی ده سره، نو د خاوند د حقوقو فکر نه لري. د دغه بې فکرۍ په خاطر باندې د دوی دې طرف ته ډیره توجه نه وي. او کله کله بیا وجه دا وي چې خاوند او زنانه دا د دین یو حصه نه بولي، د خاوند سره دا فکر نه وي ورسره چې زما د زنانې حقوق ادا کول دا زما د دین حصه ده که نه ده، او پر دې باندې عمل کول زما دینداری ده، او پر دې باندې عمل نه کول زما بې دیني ده. او د زنانې سره هم دا فکر نه وي ورسره چې زما د خاوند چې پر ما باندې کم حقوق دي، نو هغې زما د دین حصه نه ده چې زه به خامخا پر هغې باندې عمل کوم، او که زه په هغې باندې عمل نه کوم نو دا زما بې دیني نه ده. زموږ او ستاسو معاشره کې ډیر خلک داسې خاوند غریب په ظاهرا خو ډیر عابد، ډیر زاهد، ډیر شل منځونه کوي او ډیر بزرګي وظیفې کوي. هغې لمنځونه ټول په جماعت دي، د هغې روژه په ښه طریقه ده، د هغې حجونه او عبادتونه په ډیر ښه طریقه دي، لیکن چې کله کور ته ورسي د هغې ژبه کنټرول نه ده. بیا هغې په دې ژبه باندې زنانې ته تکلیف ورسي، کله د ښکنځلو په شکل، کله د پچورت په شکل. د هغې لاس کنټرول نه دی، د هغې زندگی کنټرول نه ده، او د هغې د زندگی سره د کورنۍ انسانانو زندگی په تکلیف کې ده. بس دی په دې خوشحاله دی، زه خو د کور حاجي یم، زه خو د کور مشر یم، زه خو د کور بزرګ یم.
ګوره د قیامت په میدان کې کدی زنانې ته تا تکلیف ورسولی زما په الله قسم ستا قبول سوي لمنځونه چې تا په سپیاول کې کړي دي هغه به ستا د عملنامې څه د دې تکلیف په خاطر د دې زنانې عملنامې ته شوه کېږي ځکه تا د زنانې په حقوقو کې کمی کړی دی او هغې حقوقو کې چې تا کمی کړی دی د هغې معافي الله تعالی هم نه کوي بلکې دا هغه رجسټر دی چې د هغې پوره بدله به الله تعالی ستا د عملنامې څه د هغې عملنامې ته شوه کوي او زموږ په معاشره کې بعضې وخت کې زنانه هغه ډېره ښه عابد او زاهد زنانه یې ډېر شل منځونه کوي او ډېره ښې روژې نیسي او ښه په تلاوت او په عبادت کې ژوند تېروي لیکن د هغې غریبي په زندگی کې د هغې په ژبه کې د هغې د ژوند په طور او طریقو تېرولو کې لږ شدت او تیزي نو د هغې څه خاوند ته کله تیزه خبره کېږي کله د خاوند زړه ځینې ځیریږي هغې کله خاوند زیروي او کله خاوند ته تیزې خبرې کوي هغې کله خاوند پریشانه کوي او خاوند په پریشانه شکل د هغې څه ورځ شپه تېروي نو بیا خو زنانه ته دغه عبادت او زنانه ته دغه روژې او زنانه ته دغه سجدې او زنانه ته دغه تلاوتونه د هغه شی نه دي چې بیا دا د قیامت په میدان کې د دې په ذریعه خلاصه سي نو دا نه معنا چې زنانه د سړي په نکاح کې راله ټول حقونه ستا دي زنانه هیڅ حق نه لري دا نه معنا چې خاوند یو مظلوم دی د زنانې سره د نکاح په رشته کې بند سلو بیا حقونه او زور ټوله د زنانې دی خاوند هیڅ شی نه دی نه دا شریعت دی دا د الله تعالی دین دی د هر یو ته خپل حق ورکول کېږي که یو هر یو د بل په حقوقو کې کمی وکړي یا به په دنیا کې د هغې تلافي په معافي باندې کوي او که چیرې په معافي باندې نه اوسي بیا به د قیامت په میدان کې د دې ازاله کېږي او د هغې د عملنامې څخه به د دې حقونه ورپوره کېږي نو دې باره کې لږ فکر کول په دې باره کې لږ غور کول په دې باره کې پر دې خپل کورنۍ زندگی او د بندگانو پر حقوقو بیا خاص کر د خپل زنانې چې د سړي سره د نکاح پر رشته کې تړلي د هغې پر حقوقو باندې لږ نظر کول بیا دا اوس زمانه خو د ناپوهۍ زمانه نه ده ډېر خلک خوانده دي علماو ته د الله تعالی خیر کثیر ورکړي په دې باره کې مختلف کتابونه لیکلي دي چې د زنانې کم حقوق دي د نارینه کم حقوق دي په هر ژبه کې لیکلي دي په اردو کې ستا په پښتو کې ستا چې کومه ژبه باندې سړی پوهېږي په هغې ټولو کې ستا بهترین کتاب حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه آداب زندگی لیکلی دی د هر خاوند دپاره دا ضروري ده چې هغه وګوري چې د دې زنانې سره زما څنګه زندگی کول او که چیرې زنانه خوانده وي د هغې دپاره دا ضروري ده چې دا وګوري چې زما د خاوند سره زه څنګه زندگی تېره کړم او بل کتاب یې لیکلی دی اسلامي حقوق پای کې خو انسانان څه کوي زنانه څه کوي کلی څه کوي قریبان څه کوي پای کې هغې د حیوانانو حقوق لا لیکلي دي چې زموږ په دین کې به د حیوانو سره سختي نه کوي د حیوان هم پر تا باندې دا حق دی بیا که یو څوک خوانده نه وي د نن زمانې دور چې هغه ټوله د موبایلانو دور دی او هغې موبایلانو کې سړي له نصیحتونه راځي او علماو په دې بخش کې در ډېره حده پورې خپل محنت در پایه پورې رسولی دی نن چې موبایل سړی لراله هغې یو قسم نشه وګرځېدله موبایل خو بیا ته د چا د لاسه څه نسې کښلی لیکن موبایل سړی د ځان دپاره د جهنم آله او ذریعه نه ګرځوي او دې موبایل باندې سړی د دین یو احکام زده کی د علماو نصیحتونه واوري د علماو خبرې واوري د خپل حقوقو متعلق د زنانې د حقوقو متعلق د قریبانو د حقوقو متعلق د همسایګانو د حقوقو متعلق سړی ځان ته معلومات وکړي نو ځکه د نارینه او د زنانې دپاره د ټولو څه ضروري مسله دا ده چې هغې د یو د بل د حقوقو خیال وساتي او زنانه کوشش وکړي چې د خپل خاوند حقوق په شریعت کې دننه ادا کړي او خاوند کوشش دا وکړي چې د زنانې حقوق په شریعت کې دننه ور ادا کړي لیکن که چیرې خاوند زورور دی هغې د زنانې د حقوقو خیال نه ساتي یا زنانه زوروره د هغه د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي نو بیا د خاوند دپاره د زنانې پر دغه حالاتو په دنیا کې صبر کول او یا زنانه د خاوند پر دغه حالاتو باندې چې د هغې د حقوقو د ضایع کېدلو ترتیب دی پر هغې باندې صبر کول او پر دې باندې الله تعالی بیا هغې ته ډېر لوی اجر ورکوي دنیا کې به الله تعالی ډېر لوی اجر ورکوي او قیامت کې به د دغه خاوند د عملنامې څخه د دې حقوق څخه اخیستل کېږي او دنیا کې به الله تعالی د خاوند ته ډېر لوی اجر ورکوي او د مرګ بعد به د دغه زنانې د عملنامې څخه د خاوند حق اخیستل کېږي روایاتو کې راځي چې کله زنانه ډېره تیزه او د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي او خاوند غریب صرف په دې جذبه باندې برداشت کوي چې زما زنانه ده
زما د بچانو مور د زما د بچانو پرورش کوي، بس پروا نه لري که ژبه تیزه ده که نور تکلیف دی که هر څه دی، خاوند غریب برداشتوي. الله تعالی پر دې برداشت باندې خاوند ته د حضرت ایوب علیه السلام د ژوندۍ ثواب ورکوي. حضرت ایوب علیه السلام د الله تعالی نبی دی، 18 کاله مسلسل هغې په داسې بیماری کې تیره کړه چې هغه بیماری بیا چاته نه ولګېدلې. او قرآن کریم د هغې حالات بیانوي، قرآن کریم د هغې د صبر او د برداشت بیان کوي. او که چیرې خاوند ډېر زورور دی، هغې د زنانې د خبرو یوه ذره خیال نه ساتي، د زنانې د حقوق خیال نه ساتي، زنانه صرف په دې خاطر باندې برداشتوي چې زما د بچانو پلار دی او زما د سر سایوان دی او زه د ده څه په لرېوالي باندې بې عزته کېږم، د خپل عزت او د خپل شرافت خیال ورسره وي. او په دې شکل باندې د خاوند کوم مشکلات او تکلیفات ټوله برداشتوي. نو بیا خو کتابو لیکلي دي چې الله تعالی به دې زنانې ته د حضرت آسیې ثواب ورکوي. آسیه هغه زنانه وه چې د فرعون په نکاح کې راله او هغې د فرعونه څه بغاوت وکړي، اسلام یې قبول کړي او بیا فرعون پر دیوالونو باندې دا میخ کړه او په دې شکل د دې شهادت په نصیب سلو. نو بیا به هغه زنانه ته د مرګ بعد الله تعالی د هغې زنانې ثواب ورکوي او د هغې په مقدار ثواب د دې په عمل نامه کې لیکل کېږي. نو د ټولو څه ښه خبره دا ده چې خاوند د زنانې حقوق ادا کړي او زنانه د خاوند حقوق، لیکن خدا نه خواسته که چیرې په دې کې په یو کې کمزوري او بل دې پر دې کمزوري باندې برداشت وکړي، الله تعالی به د ډېر لوی ثواب مستحق کړي. یو روایت کې راځي چې کومه زنانه هغه زندګي داسې تیره کړي چې هغې څه خاوند په تکلیف وي، د هغې د ژبې څه خاوند په تکلیف دی، د هغې د عمله څه خاوند په تکلیف دی او خاوند د خپل شرافت څه غږ نه کوي، نو بیا خو پر هغه زنانې باندې د الله تعالی لعنت راځي، پر هغې زنانې د فرشتو لعنت راځي. او که چیرې زنانه ورځ داسې تیره کړي چې د هغې څه خاوند ناراضه وي، چې در کومه زمانې پورې خاوند ځینې ناراضه دی، در هغې وخته پورې دا د الله تعالی د ناراضګۍ لاندې ده، الله تعالی د دې څه ناراضه دی. او چې کومه زنانه د خاوند د اجازې بغیر پلار که راځي، مور که راځي او د خاوند خوښه نه وي، دا پر خپل سر باندې روانه وي، بیا چې در څو پورې دا روانه ده او برته د خاوند کور ته راځي، در هغې وخته پورې دا د الله او د الله د ملایکو د ټولو د لعنت لاندې ده. اوس لعنت معمولی خبره نه ده چې د الله تعالی لعنت دی، د الله تعالی لعنت دا معنی د الله تعالی د رحمت څخه دا لرې ده چې الله تعالی د بندگانو سره کوم آسانی کوي، الله تعالی پر بندگانو باندې کم رحم را استي، الله تعالی د بندگانو په زندگی کې کم برکت پیدا کوي، د هغې ټولو څخه د محروم او بې نصیبه پاته ده. یو بل روایت کې لادام راځي چې کومه زنانه د خاوند نافرمانه سي، نو بیا د قیامت په میدان کې هغې ته دا سزا ورکول کېږي چې هغې به د جهنم په دیوالو کې په ژبو راځړي شي. تاسو ګوره یو طرف ته جهنم ته ننوتل او بیا په جهنم کې په ژبه باندې راځړېدل، دا څومره عظیم تکلیف وي. نو په دې وجه باندې د زنانې دپاره پکار دا دی چې هغې د خاوند خپل خیال وساتي، او چې کومه زنانه د خاوند فرمانبرداره وي او د خاوند خدمت کوي، نو بیا خو روایت راځي چې په هوا کې مرغان دي او په اوبو کې مایان دي او په مځکه خصمانان دي، چې در څو پورې د دې زنانې زندګي تېرېږي، دا ټوله د دې زنانې د مغفرت دعا کوي. او بعض روایت پر دې باندې هم راځي چې د قیامت په میدان کې د ټولو څه اولنۍ مقدمه هغه د خاوند د زنانې د الله و حضور ته پیښیږي، چې کله خاوند په دې حقوقو کې کمزوري کړي نو الله تعالی هغې ته وایي تا ولې کمزوري وکړه، دی خو په دنیا کې په دې ژبه باندې ډېر چابک عادت سوی دی، نو چې دی کله ورته زما زنانه د دا او دا الله تعالی ورته الیوم نختم علی افواههم، تاسو پر خوله مهر ور ولګوئ، بیا به د سترګې خبرې روانې کړي، د ده لاسونه به خبرې روانې کړي او د ده د بدن ټولو اندامونه به خبرې روانې کړي چې د زنانې سره په کم اندام باندې د ناجایز کړی دی، هغه ټول اندامونه به د قیامت په میدان کې پر د شاهدي ادا کړي. او که چیرې زنانې د خپل خاوند سره ظلم کړی، بیا د زنانې څه پوښتنه کول کېږي، نو زنانو په دنیا کې په تیزی باندې عادت هغې به ژبه چلوي، الله تعالی ملایکو ته دا ژبه وربنده کړي، بیا به د زنانې سترګې خبرې کوي، بیا به د زنانې غوږونه خبرې کوي، بیا به د زنانې لاسونه خبرې کوي، بیا به د زنانې پښې خبرې کوي، چې څومره ناجایز یې د بدن په کم اندام باندې کړي دي، بیا به د قیامت په میدان کې هغه اندامونه ټول پر دې باندې شاهدي ادا کوي. نو ما درته ویل په ټولو انسانانو کې قریبه زندگی هغه د خاوند د زنانې ده،
او د دې په مابین کې ډېر حقوق دي. د دې حقوقو خیال ساتل. اوس د خاوند پر زنانه څه حقوق دي، د زنانه پر خاوند کم حقوق دي، چونکې وخت مختصر دی. د دې متعلق بر روانه جمعه کې لږ خبرې کوو. الله تعالی دې دا مذاکره قبوله کړي. واخر